صحیح دی زه هغه بیا به راوتړل ته دقه ځای پرېږده بیا څه چلی شو ګورو د ټیک ټاک سټار حزان خان یو ویډیو وایرل شوې ده کومه چې په سوشل میډیا باندې ډېره په تیزۍ سره چلیږي خو د ویډیو کوم حقیقت چې دی هغه دا دی چې د حزان ویډیو هغه نه ده د هغې کوم خبرې چې دي هغه که تاسو د حزان خبرې وګورئ او دې ویډیو کې چې کومې خبرې کړې شوي دي تاسو چې پهله واورېدې په ویډیو په سر کې نو ډېر زیات مختلف قسمه خبرې دي یعنی د حزان سره دې څه تعلق نشته کم خلک چې دی اوس راپاسي او په سوشل میډیا په فیسبوک کم ګروپس چې دي په هغې کې دا شیر کېږي یعنی که موږ وګورو یو 2 ورځې مخکې کم پاکستانی کم فنکارانې چې وي د هغو ویډیو پکې شیر کېده اوس پکې د حزان کم تصویر شیر کېږي خلک دا وایي چې ما ته فرینډ ریکویسټ وکړه یا په دې لینک باندې کلیک کوئ ویډیو به تاسو ته میلاو شي نو دا چې کوم دی صرف او صرف یو پروپیګنډا روانه ده هغه چې کوم دی صرف بدنامۍ نور ویډیو هیڅ هم نشته دغه ویډیو به کوم چې تاسو په سر کې وکته صرف او صرف دغه کوم ویډیو به که هر چا کړي اوس پته نه لګي خو حزان هغې تصویر پې لګول دی د هغې د ورور تصویر پې لګول دی د هغې نه پسې بیا دا ورکړل دي چې آیا د دې کوم ویډیو چې دا هغه وایرل شوه نو ډېره زیاته د افسوس شرم خبره ده دې نه مخکې هم د حزان د هغه ورور چې کوم دی یو بل ښکل کړي د هغې ویډیو هم په سوشل میډیا چلیده چې آیا دا څه روان دي او دا څه کېږي نو تاسو ته ډېر زیات شرم پکار دی کوم هغه کسان کوم چې دا شیر کوي چې هغه له ورور خور او دا ولې نشته او راپاسي او دا پروپیګنډې هغه جوړوي دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به مې لایو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان